د لویو بخښونکي رب په سپېڅلي نامه د هېواد ټلویزیون قدرمنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دې هیله مه چې تاسو درانه به جوړ روغ او خوشحاله یاست. دوستانو نقیب الله عیسی کوم د تاسو هېواد د خپرونې د لارې یو ځل بیا ستاسو په درنه چوپړ کې حاضر شوی یم. دوستانو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده موږ په هره خپرونه کې یوه موضوع ټاکو. د دې اونۍ موضوع مو ټاکلې ده ارغنداب ولسوالۍ ته. دوستانو همداوس زه په ارغنداب ولسوالۍ کې قرار لرم. رابسم د دې سیمې د خلکو سره به خبرې وکړم چې دوی په کومه برخه کې ډېرې ستونزې لري او اړوند چارواکو یې د ستونزو په حل کې تر کومه حده کار کړی. دوستانو تاسو دغه خپرونه وګورئ بیا هم راسره ملتیا وکړئ. ارغنداب ولسوالۍ د کندهار ښار په 10 کیلومترۍ کې شمال لویدیځ لور ته پرته ده. دا یوه ډېره سرسبزه سیمه ده چې د انګورو او انارو د کرهڼې له وجې خورا مشهوره ده. د دې ولسوالۍ وګړي بزګر او مځکې لرونکي دي او مهم پیداوار یې انار او انګور دي. خو له دې سره په څنګ کې غنم، جواري، اوربشي، کچالو، رومیان، پیاز، بینډي، تور بانجان او ترکاري هم کري. د دغې ولسوالۍ مساحت 580 کیلومتره مربع دی او د سمندر له هوارې 1000 متره لوړوالی لري. په دغه ولسوالۍ کې د میشتو خلکو شمېر 15600 تن ته رسیږي. دا ولسوالۍ 22 کلي لري چې هر کلی ځان ته ملک لري او هم په دې ولسوالۍ کې شخړې او لانجې د قومي مشرانو لخوا د جرګې په واسطه سره هواریږي. همدا ډول دا ولسوالۍ 4 CDC شوراګانې لري. د ولسوالۍ څخه تر کندهار ښار پورې 10 کیلومتره سړک ټول پوخ دی چې د دولت لخوا یې د رغونې چارې سرته رسېدلې دي. په دې ولسوالۍ کې د ارغنداب سیند جنوب لویدیځ لور ته غځېدلی دی چې د دې ولسوالۍ 220 کیلومتره مساحت تشکیلوي او په پای کې د هلمند په ولایت کې تر غځېدو وروسته د هلمند سیند ته ورګډېږي. د ارغنداب اوسېدونکي خپل اوسنی حالت تر څو کلونو وړاندې ښه بولي او وایي چې اوس یې ولسوالۍ په امن کې ده. کوچنی ښوونځي ته لاسرسی لري او هغه ستونزې چې پخوا دوی ورسره لاس او ګریوان وه څه نه څه له منځه تللي دي. دوی په خپل ولسوالۍ کې د ځینو سویو پرمختګونو سره سره بیا هم د ځینو ستونزو یادونه کوي او وایي چې هلته په ولسوالۍ کې ډېر سړکونه کنډ او کپر دي او ترڅنګ یې روغتیایي اسانتیاوو ته په بشپړ ډول لاسرسی نه لري. د یادې ولسوالۍ ولسوال هم سویو پرمختګونه او ورته ستونزې مني خو د دغو ترڅنګ یې د یوې بلې لویې ستونزې یادونه هم کوي. د ده په خبره د ارغنداب ولسوالۍ میوې او نور سبزیجات تر ښار پورې نه رسیږي ځکه یو خیسش کال میوې خرابې سوي او بل سړکونه دومره کنډ او کپر دي چې هیڅ موټر پکښې تګ او راتګ نسي کولی. د له لوړپوړو چارواکو څخه په دې برخه کې د مرستې غوښتنه وکړه تر څو ورته د یادې ستونزې د حل په موخه هلته د اړتیا وړ فابریکې جوړې کړي تر څو یې ټولې میوې په خرڅ رسولې وي. ولسوال په ارغنداب کې د پخوا په پرتله په ښوونیز بهیر کې د پرمختګ یادونه کوي او وایي چې هلته د تیر په پرتله ډېر خلک راضي سوي چې خپل کوچنیان ښوونځیو ته ولېږي. دی وایي اوس مهال په ارغنداب کې د 6000 په شاوخوا کې هلکان په زده کړو بوخت دي او یاد ارقام د تیر په پرتله زیات بولي ځکه پخوا په ارغنداب کې دومره کوچنیان په ښوونځیو کې نه وه. د اوسېدونکو ستونزو ته په اشاره ول چې د روغتیا د رئیس سره د روغتیایي اسانتیاوو او په یاد ولسوالۍ کې د کلینیکونو او نور روغتیایي مرکزونو په اړه خبرې کړي خو ولې هغوی یوازې خبره اورېدلې او کوم عملي ګامې نه دي اخیستې. په ورته وخت کې د کندهار د عامې روغتیا مسؤلین په ولسوالۍ کې د روغتیایي اسانتیاوو د برابرولو کارجدي بولي ولې خو په خبره یې اړ دي چې لومړی یادې اسانتیاوې په ولسوالۍ کې رامنځته کړي چې له ښار څخه لرې دي او هغوی ژر ښار ته لاسرسی نسي کولی. دوی په ارغنداب کې د روغتیایي مرکزونو او کلینیکونو جوړښت تر نورو ولسوالیو زیات وبله او زیاته کړه چې ډېر ژر به همالته یو بل روغتیایي کلینیک پرانیزي. دوستانو راغلم د ارغنداب ولسوالۍ د لوی تابین کلي ته. دلته به د خلکو خبرې واورو چې دوی په ارغنداب ولسوالۍ کې کومې ستونزې لري او کوم پرمختګونه سوي دي. راغلم د دغه ورور سره ناست یم د ده سره به خبرې وکړو. مهرباني وکړه نوم دې راته ووایه. بانو محمد رفیع د ارغنداب ولسوالۍ د لوی تابین اوسېدونکی. مهرباني وکړئ که راته ووایاست تاسو خپله دلته کومې ستونزې لرئ؟ موږ خو نو لومړۍ ستونزه مو د سړک دلته ډمبر نشته دوړې چې کانونه جو کورونو ته نږدې نو ډېر کوچنیانو خلک په مرضي اخته سوي د سړک د دوړو د شانو څخه یوازینۍ ستونزه د سړک. بله ستونزه مو د برق ده چې دلته برق نشته او بل نور داسې ستونزه امنیت انشاءالله اوس سم دی. دا دوې ستونزې د برقو او د سړک ډېرې لویې ستونزې موږ لرو په ارغنداب ولسوالۍ.
څنګه دي کوم کارونه خپله دلته ارغنداب ولسوالۍ کې سوي دي؟ په ارغنداب ولسوالۍ کې ډېر کارونه سوي دي خو دغه جوړ سوي دي چریان یو پلان جوړ سوي دي پلچکان مکتبونه جوړ سوي دي کوچنیان ټوله مکتبو ته روان دي انشاءالله نور کارونه سم نشته. په ارغنداب کې دمګړی موږ هېڅ ستونزې نه لرو. ستونزه لویه ستونزه د افغانستان چې ده د امنیت په باره کې ده. د افغانستان په ټوله مملکت کې یعنې د مملکت په سطح درته وایم، دوم د ولایت په سطح درته وایم، دریم د ولسوالۍ په سطح درته وایم چې زموږ ولسوالي انشاءالله د ټولو په ولسوالیو په امن کې ده. که دا راته وایاست چې دلته تاسې کومې لاسته راوړنې لري، البته چې کومې پرمختګونه تاسې وینئ؟ پرمختګونه زموږ په کلي کې انشاءالله شته. د ملي پیوستون د لارې څه معنا دلته دا چې کارونه کېږي، پلچکان چرۍ بعضې ځایونه جوړېږي، سرجې په خلاص مکاتب شروع دي ټوله. نو په دا باره کې بله ستونزه نه لرو انشاءالله. په یو د برق ستونزه لرو، هغه چې خدای سړی پر موږ مهربانه کړي چې موږ ته برق راولي. بل که دا راته وایاست څنګه دي سږ کال د ارغنداب ولسوالۍ د میوه‌جات په برخه کې کومې ستونزې وې؟ د میوه‌جات په برخه کې ډېرې ستونزې لرو. هغه داسې ستونزې لرو چې انګور، رومۍ، بانجان، بېنډۍ معنا دا ټوله تباه دي، سرجې په خلاص. انار کم کم معنا د یخ څه دغه څه فعاله دي چې هغه یخ ولې دي مقصد کم کم شته. نور رومۍ وو، بېنډۍ وو، بانجان وو، انګور مګر باغو په مځکو کې توی شوي. لامل یې څه شي؟ لامل یې نو نه پوهېږو چې کیمیاوي مواد کارېږي کمه دغه ده. پخوا خو دا نقصونه نه وه نه دی. اوس د دښت باغونه لا تک تور سي، پاتاکانو پرې وچ سي یا ورژېږي. رومۍ معنا چې ده یا نور کښت کرونده چې ده یو یخچالونه وه، یو شی نشته ورته معنا چې هغه جوړ شي ورته. نو باره به یو فابریکه جوړه سي او بله جوړه سي چې یو دا خلک معنا دا شیان پرې خوندي کړي په یو امرستاني. موږ کاروبار داسې کوو چې دغه مرلي تخم پاشو ښه ورسېږي، برای کار مړو یې مارکېټ ته خرڅوو. څنګه دی دغه کاروبار؟ دا کاروبار چې دی 25 دانې 10 دانې موږ تړو، په 40 دانې په 10 دانې راحسابي په مارکېټ. یعنې تاسو ته خپل هغه سر نه جوړي؟ یا نه جوړي. لامل یې څه شي؟ لامل یې دا چې مرضونه وکړي اوسي نه. څنګه دی د ارغنداب ولسوالۍ د پخوا په پرتله څه ستونزې تاسو په ارغنداب ولسوالۍ کې لري؟ اوس موږ دا ستونزې نه لرو، اوس کراره د ارامي ده. کوم پرمختګونه تاسو وینئ؟ کم پرمختګونه چې موږ وینو خو ښه دي. که دا راته وایي چې مکتب، کلینیک او داسې نورې ستونزې لري په ارغنداب ولسوالۍ کې نه لري؟ یاره نشته. نشته؟ نشته. ټولو کوچنیانو مو مکتبونه وایي؟ کردی. شکر دی الحمدلله، امنیت و کار و ژوند ټوله برابر دي، که مشکلات نشته. او دغه چې تاسې وینئ چې د مؤسسو کارونه هم چالان دي، چې چرۍ و، پلچکان و، دا شان چې کارونه اوس دا ګړی خو شوي دي وروره. څنګه دي نور په ارغنداب کې کومې ستونزې شته، عمومي ستونزې لکه د مکتب ستونزه، د کلینیک ستونزه او داسې نورې ستونزې؟ په ارغنداب کې موږ نو دغه کلینیکان ته ضرورت لرو، د کلینیکو دا شان ته ډېرو شیانو ته ضرورت شته چې وسي. او بل دا د میوه‌جات په باره کې دا میوه‌جات سم په فروش نه سره رسېږي او ډېره ورسته یې کړې ده، نه دی او انار له نکي سره سم جې خو بیا هم تش چې دغه انګور مګر د ورسته شوله. څنګه دی د انګور د وروستوالي لامل څه شي؟ بالا نو نه چې معلوم خو وایي د ګرمۍ هم چې دا دواوې هم پاشي، نه دی د خارجیان چې پر تاریاکو وپاشي هغه دواوې دغه راسي دلته زموږ پر باغو باندې اغېزه وکړي. موږ نو دغه بس د بزګرۍ کار دی، دا باغونه دي، انار دي، پالیز وکړو، باغچې دي سره بس په دغه خدای. عموما څنګه دی اوس مهال په ارغنداب کې امنیت څنګه دی، کارونه څنګه دي، سوي دي نه دي سوي، کومې ستونزې تاسې لري؟ کارونه خو انشاءالله نه دي روان دي سره، چې اوس بیا خدای ته امید شته چې نوی حکومت جوړ شي تر دغه بله سم شي انشاءالله. اوس خو ډېر وسایل
تر پخوا پورې جوړه شوې ده. یعنې د کلینیکونو ستونزې د مکتب ستونزې دا ټولې حل شوي؟ یار هغه دلته په کلي کې د ونې مشکلات شته، زموږ په خپل کلي کې نشته تر اوسه پورې، نه دی کلینیک نشته، مکتب نشته داسې پر حال که یم هغه داسې نیمګړی دی مقصد. او پاته څه نور داسې د وطن په اصطلاح و دا زموږ د باغو د شیانو لکه دغه چې و هغه څه وسایي جوړه شوې ده. څنګه دی دا ستاسو کاروبار څنګه دی؟ ویل کېږي چې په سږ کال په ارغنداب ولسوالۍ کې ځینې ستونزې دغه ستاسو نباتات انارو ته انګورو ته دې ته پېښ شوي؟ مرضونه شته، مرضونه تر پخوا زیات شوي دي. بله. د شیان د کناري مقصد د نور شیان او سپالیزونه دي. شش کال ما د پالیز کړي وو، رومیان بیرته وکښه ګرده مې ور بله دوام تاثیر نه پر کوي، نو مخنیوی نه کېدی د مرض ده، نو سر سره خلاصېدی. او بینډۍ له هغه چې څه ګزاره کوي ولاړې دي سره، یعنې لامل یې نشته؟ اوه ښه. او بل که دا راته ووایاست څنګه دی ستاسو میوې او بینډۍ یا داسې نور توکي تاسو بازار ته وړاندې کوئ، خرڅېږي که نه خرڅېږي؟ خرڅېږي هغه نو دغسې چې هغه نصیب و قسمت هم پکښې وي، هغه شی جوړوي. یعنې بازار موندنه ورته کېږي؟ اوه ورته کېږي. یعنې د پخوا په رقم خرڅېږي که نه خرڅېږي؟ خرڅېږي، خو مقصد داسې دی نو کله ګران وي کله ارزانه وي. مقصد و شش کال چې ډېرې کره شوي دي داسې د پخوا په رقم پیسې نه. د هېواد ټلویزیون قدرمنو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست درته وایم په دې هیله چې خپرونه به مو تر دې دمه لیدلې وي. دوستانو په خپرونه کې مو د ارغنداب ولسوالۍ د اوسېدونکو خبرې واورېدلې. په دې موخه راغلي د ارغنداب ولسوالۍ مرکز ته. دلته به د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ د ولسوال شاه محمد احمدي سره خبرې وکړو. د دې خبرې او غوښتنې به ورته کښېږدو دا چې شاه محمد احمدي به په دې اړه څه وایي، را سره ملتیا وکړئ ویې وینئ. امنیت چې دی هغه انشاءالله زموږ د ارغنداب د ولسوالۍ دا ډېر بهتره دی، ډېر ښه دی. اوس دا تاسو ته خپله معلومه ده په نورو ولسوالیو کې کومې نیمګړتیاوې خامخا پېښېږي. زموږ د ارغنداب په ولسوالۍ کې هغه ستونزې چې پېښېږي د مخالفینو د خوا څخه هغه شی نشته. تر دا اوسه پورې داسې کوم شی نه دی پېښ شوی. نو زموږ د ارغنداب د ولسوالۍ امنیت ډېر برابر دی. دا امنیت چې برابر شوی دی دا د قومي مشران زموږ سره هماهنګي لري د دولت سره، نو د دغه طریقې څخه دوی نه غواړي چې دښمنانو ته په خپله منطقه کې ځای ورکړي. نو دا امنیت په دغه وجه سره ساتل شوی دی، ځکه چې امنیت راوستل خو د امنیتي کسانو کار دی. پخوا مخکې زموږ د ارغنداب ولسوالۍ ډېره ناامنه وه، نو بیا امنیتي کسانو ډېرې قربانۍ ورکړلې. دا زموږ په ولسوالۍ کې چې امنیت یې راوستی، د امنیت ساتنه چې ده هغه دا زموږ د ارغنداب قومي مشرانو دغو کړې ده. انشاءالله په فضل د خدای اوس فعلا په ټول ارغنداب کې امنیت دی. پرمختیایي کارونه چې دي هغه خو انشاءالله در یو حده پورې سوي دي، ډېر کارونه سوي دي. بعضې ځایونه پلچکان جوړ سوي دي، دغسې ولې جوړې سوي دي، په کلیو کې دغسې کارونه سوي دي. نو په دا څو کالو کې د اوبو دپاره د څښنګ د اوبو دپاره برمې ورختلي دي. نو کارونه ډېر سوي دي، سړکان ایستل سوي دي، پلونه جوړ سوي دي، کارونه ډېر سوي دي. اوس فعلا چې دی اوس فعلا زموږ د ارغنداب په ولسوالۍ کې د ملي پیوستون کارونه شروع دي چې هغو ډېره ښه نتیجه ورکړې ده. پخوا هم دا کارونه سوي وه څو کاله مخکې په ارغنداب کې هغو ډېره ښه نتیجه ورکړې وه. اوس هم هغه کارونه شروع سوي دي. او دلته په څنګ کې اوس د سکا پلګرام دی، هغه شروع شوی دی چې په کلیو کې کارونه کوي. نو موږ به په وار وار دا غوښتله چې داسې کار زموږ دپاره ضرور دی چې وسي، چې د خلکو غوښتنه وي، چې خلک هغه شی وغواړي. دا نه چې هغه د کابل څخه به راله مخکې کارونه چې به کېدله هغه به د کابل څخه راله په هر ځای کې چې به قرارداد شوی وي یا به دغه شوی وي، بالا به ول دا کار موږ کوو پل به شوی یا به واله شوله، هغه به د خلکو ضرورت بل شی و. نو خلکو نه څارنه کوله نه پالنه کوله. نو اوس دا کارونه چې خپله د خلکو د خوا څخه انتخابېږي. دا د ملي پیوستون کارونه هم دغسې دي، او دا د سکا کار چې دی دا هم دغسې شروع دی. خپل په کلیو کې مو شوراوې ورته جوړې کړي دي. نو هغه شوراوې د طریقې څخه بس ایهتان ورته راځي، ایهت چې ورته راله د
بیا هغه شورا ورجوړوي، هغه شورا خپله تصمیم نیسي، هر کار ته چې ضرورت و هغه کارونه په شروع کوي. موږ اوس په کلینیکو کې 2 کلینیکو ته اشد ضرورت لرو، ډېره اړتیا لرو. هغه ما د رئیس صاحب سره هم دا خبره په وار کړې ده چې ما هغه څه به موږ غواړو چې امکان ولري، ځکه چې زموږ د ارغنداو کوم دغه چې دوی د پخوا څخه یاده کړې وه چې وایي د دوی ولس دونه کم دی، هر شی چې ورکول کېږي هغه په نفوسو باندې ورکول کېږي، که مکاتب مخته ځي، که کلینیک وي، که بل وي، دوی خپل ځان ته یو خپل سیسټم لري. لا یې هغه ویلي وو چې ما زموږ د ارغنداب نفوس ډېر دی، که تاسو موږ ته 2 کلینیکه راکړئ. هغه ته مو په 2-3 واره ما خپله ورته ویلي دي. دغه کلینیکو ته زموږ د ضرورت دی، د زراعت په بخش کې مو دغه ته ضرورت شته چې دغه مرضو دفع وکړي، راسي دفع. خو موږ خپل مامورین لرو، مسلکي مامورین لرو، خو کوم هغه دفع چې کېږي هغه دوا ورته راوي. د هیواد ټلویزیون قدرمنو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست درته وایم په دې هیله چې خپرونه به مو تر دې دمه لیدلې وي. دوستانو لکه څنګه چې د ارغنداب اوسېدونکو او ولسوال په خپلو خبرو کې د روغتیايي ستونزو یادونه ډېره کوله، نو په همدې موخه د کندهار د عامې روغتیا ریاست ته راغلي یو. رابسو د دې ریاست د مسؤلینو سره به خبرې وکړو چې دوی د ارغنداب د روغتیايي چارو په برخه کې څه کړي دي، څه پلانونه لري او لا هم څه کارونه تر لاس لاندې دي. بیا هم راسره ملتیا وکړئ. موږ 3 روغتیايي مرکز لرو. یو په ادیره کې دی، بشپړ روغتیايي مرکز دی. یو په سرکاري باغ په حصه کې دی، بشپړ روغتیايي مرکز دی. یو بل هم د خواجه ملک په حصه کې دی، اساسي روغتیايي مرکز دی. یو هم د ولسوالۍ سی امیر لرو، د ولسوالۍ د ټولو سی اموراتو مسؤل دی. او 53 روغتیايي پوستې لرو چې په هره پوسته کې 2 نفره دي، یو ښځینه ده، یو نارینه دی. دا پوستې پر هر 1.5 کورو یا د 1000 څخه تر 1.5 نفرو باندې جوړې شوي دي او فعاله دي. دا 3 سی مرکز چې ما یاد کړله دوی کاملا پرسونالي اکمال دي، بشپړ دي. دغه 2 تعمیره چې 2 سی مرکز چې سرکاري باغ او ادیرې دی، دا 2 تعمیر لري. د خواجه ملک اساسي روغتیايي مرکز چې دی هغه په خواجه ملک چې دی هغه یو ډېر کوچنی تعمیر دی، د زراعت په ریاست پورې اړه درلوده، هغه کې موږ اوسېږو. دا اصلا هغه اساسي مرکز چې موږ د بابرو د سیمې چې زموږ کلینیک 4-5 کاله مخکې هلته تخریب سو، له منځه ولاړی. نو هلته د خلکو شورا ولسوال سره په موافقه باندې بیا دا موږ خواجه ملک ته را انتقال کړي. اوس هلته فعالیت لري. د راتلونکي پلان دپاره موږ پلان لرو چې هغه د بابرو کلینیک چې موږ را انتقال کړی دی دلته، یا به په هغه ځای کې بل نوی کلینیک جوړ، یا به په خواجه ملک انتقال کړو بابرو ته. د خواجه ملک د ساحې دپاره موږ یو مرکز په نظر کې نیولی دی، څه وکولی شو د ارغنداب د ولسوالۍ ډېر محترم اوسېدونکي ټولو سیمې مراکزو ته د ضرورت په وخت کې ښه لاسرسی ولري. د هیواد ټلویزیون قدرمنو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست درته وایم په دې هیله چې خپرونه به مو د خوښې وړ ګرځېدلې وي. دوستانو تاسو هیواد خپرونه وه چې ځانګړې کړې مو د ارغنداب ولسوالۍ ته. د ارغنداب ولسوالۍ اوسېدونکو ستونزې مو اورېدلې او د چارواکو خبرې مو هم ولیدلې. دوستانو تر بیا چې زه نقیب الله اسحاق ستاسو په رانه چوپړ کې زیریږم، پر لویه بخښونکي رامسپارم. الله پامان، ښه وخت ولرئ.